کېدل وي صاحب د تاوان. فانما هي الله وی د تاسو را واپس کېدل اکی و اواز سره کېږي. رښتیا یو اواز اسرافیل علیه السلام کې په صخرې د بیت المقدس باندې په دې کاڼي به ودرېږي ښه د بیت المقدس سره مغه اواز به وکړي یا ایتها العظام البالیه. الله وی فانما هي په تحقیق سره دا رجعت دا کرت راجع ده دا را واپس کېدل زجرة واحدة اواز یو ده اکی و اواز سره ټول وحبه. بیا دغه څلوېښتو چې کله ټول کائنات مړه شي بیا به په دې ځمکه باندې داسې باران وشي لکه د نطفې په شکل باندې او دغه نطفې په شکل باندې باران به د ځمکې په سر باندې ودرېږي لکه ځمکې باران سره بوټي راشنه کېږي. حیات الابدان دا د انسان ټول بدن ختمیږي. عجب الظن دا د کوناټوی سر سره چې کوم هډوکی ده دا داسې ده لکه مرکزي د څه ورته وایي تاسو د کمپیوټر دا ټول بدن حالات له دې نه معلومیږي. ښه دغه بټن چې وایي بس دا ټول حالات د انسان دا عجب الظن په حدیث کې راغلی ده. دا د هغه اخرنۍ حصه د لکۍ ورته وایي دا د کوناټوی سره کوم پاس هډوکی ده بس دغه نه به ټول انسان د ټولې زندګي کمپیوټر ماته ځکه د تاسو په لهجه پوهېږم نه ځکه ماته نه راځي. ښه تاسو په دغه انګریزیو کې دغه پردۍ ژبه باندې ډېر ښه سره غږېږئ خو دا ماته نه راځي دا خبره. ښه فانما هي په تحقیق سره دا نفخه ثانیه دا دویمه شپېلۍ چې د زجرة اواز د واحدة یو فاذا هم بالساهره پس ناګهانه د انسانان به بالساهره احیاء علی وجه الارض دا به ټول ژوندي وي په مخ د ځمکې. دا ټول انسانان به ټول د الله د ځمکه باندې بیا ژوندي وي لکه څرنګه خو بربند به وي ناسنته به وي څنګه چې سړی مور نه پیدا وي دقسې به وي. ښه الله وایي فانما هي دا نفخه زجرة دا یو اواز ده واحدة یو فاذا هم پس ناګهانه د انسانان به بالساهره یعنی احیا به وي ژوندي به وي په مخ د ځمکه باندې علی وجه الارض. دغه به هم ووایم زه لږ ووایم دا خیر د وخت شته 15 منټه. ښه هل اتاک حدیث موسی د قرآن پاک کې تاسو معلوم ده د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله فرعون ته رالیږلی ده. فرعون ډېر بدترین کافر و خو فرعون ته رالیږلی ده. دا 400 کال عمر و د ده مصعب ابن ریان نوم ده. د فرعون چې ده دا لقب د مصري بادشاه ده. اوس موږ مصري بادشاه ته فرعون ویلی سو. فرعون دا د مصر بادشاه ده د خپلو قیصر و روم دا د هر یو خپلو بادشاهانو خپل نومونه دي. فرعون د ده نوم نه ده دا په د لقب د مصر د بادشاهانو ده. د ده مصعب ابن ریان نوم ده. 400 کال عمر ده خو د دې ضرورت نشته ده. دا غټې کیسې دي چې کوم چې مخې ته راځي عمره خبره به کوو. موسی علیه السلام ته الله ویلي چې ته لاړ شه حضرت موسی علیه السلام ته ویلي چې ته لاړ شه فرعون ته دعوت ورکړه. صرف خبره دا وه چې دا موږ سره ځکه ذکر کوي دلته ذکر کړله چې رسول الله ته الله تصلا ورکوي چې دا د تا تربرونه تا نه مني او انکار د باس بعد الموت کوي. ته مه خفه کېږې یا رسول الله ستا نه مخکې پیغمبران تېر سوي یو موسی ده موسی علیه السلام هغه مقابله کې فرعون راغلی و هغه هم دغسې انکار کړی و موسی علیه السلام ډېر خفه کړی و. که تا د خپل قوم خفه کړي ها نو ته مه خفه کېږې. دې دپاره الله تبارک وتعالی دا دغه ابو جهل چې وکړه د یو دهري عقیده لرودله او د فرعون هم دهري عقیده لرودله خو دلته وخت بې ځایه کېږي. دې وجې نه دا تسلا ورکوي په موسی باندې ورکوي. که نورو پیغمبرانو سره هم ډېر ظلمونه او زیاتی سوی ده انکار سوی ده خو فرعون د موسی دپاره او ابو جهل د رسول الله دپاره دې وجې نه د ابو جهل ته رسول الله فرعون ویلي دي. زه به یوه خبره وکړم. دا ابو جهل چې کوم کنه دا ډېر متشدد کافر و. دې ځان ته ابو الحکم ویلي د فیصلو پلار او د ده نام عمر ده د ابو جهل. دا خو لقب ده. رښتیا خبرې چې کافر هغه ډېر د کافرو نه په دنیا کې ډېر بېوقوفان نور نشته ده. خره پې ښه دي ولې سره د خر بغیر د عقل نه جلب منفعت دفع د ضرر کوي. یو خر چې کله پټي کې ګډ شي چې 2 ورځې ووهي که نه بیا چې راځي پټي ته کوزېږي بیا اخوا دې خوا ګوري چې چښتن بیا رانځي او که راغی منډه کوي او دا خلک یې نه کوي د الله د ویرې نه عقل هم ورسره ده. نو ځکه الله وایي کالانعام بل هم اضل ویلي که نه چارپایان د چارپایانو نه ډېر ګمراه دي. نو دا ډېر بېوقوف و دا ابو جهل او بیا به یې کله کله مټه داسې راوښکله او داسې ویې ویل دا محمد ما په مقابله انا اعز هذا الوادي
زه د مکې یو عزتمن سړی یم قوتناک سړی یم داسې څوک شته چې زما مټه راغبرګه کړي دې وجه نه په قرآن کې وایي قیامت په ورځ الله ورته ذوق انک انت العزیز الکریم ته خو ډېر تکړه سړی وي وڅکه د عذاب هلته کې د ابو جهل چې کله په بدر کې مردار شو نو رسول الله څه وایي بدر لابي جهل كبحر لفرعون دا بدر د ابو جهل لپاره داسې ده لکه بحر د فرعون لپاره ځکه هلته ورته لقب کېښوده دا فرعون هذه الامه ابو جهل د دې امت فرعون لکه موسی علیه السلام مقابله کې نو الله ورته وایي خیر دی یا رسول الله که دا خلک انکار کوي باس بعد الموت نه په تا نه مخکې چې کوم پیغمبران تېر شوي دي هغو سره هم ډېر ظلم زیاتی شوی ده تا ابو جهل تر اوسه دعوه د خدای نه ده کړې خو چلو یو 360 خدایان یې درولي دي په مکې کې داسې خلک تېر شوي چې خپله یې د خدای دعوه کړې ده چې فرعون وخوا هل اتاک حدیث موسی هل چې په ماضي داخل شي په معنا د قد وي قد اتاک حدیث موسی راغلی د تا ته خبره د موسی علیه السلام اذ ناداه چې کله آواز وکړه دغه فرعون لره ربه رب د بالواد اذ ناداه چې کله آواز وکړه موسی علیه السلام لره ربه رب د بالواد المقدس په وادي مقدس باندې تووا چې نام یې تووا ده توان غختلو ته ویل کېږي لکه یو سړی چې چیرې ونغاړي دې ته وایي دې کې هم د خدای پاک دغه وادي کې د خدای رحمت رانغښتل شوی و ځکه پیغمبري حضرت موسی علیه السلام ته میلاو کړل او یا طول التفات د موسی علیه السلام د التفات توجه مخلوق ته رانغښتل شوی د فقط خالق ته و ځکه ورته تووا ویل کېږي او دې ته وادي مقدس ځکه ویل شو چې دا حصه د ذات بیت المقدس چې کله آواز وکړ موسی علیه السلام لره رب د بالوادي المقدس په وادي مقدس باندې تووا چې نام تووا ده الله ورته اذهب لاړ شه فرعون ته الى فرعون ته انه طغى د تجاوز کړی د حد نه په دعوی د خدای باندې فقل ورته حل لك استتا د پر میلان او رغبت الى ان تزکا چې تزان پاکي د شرک نه فقل ورته ورسدا دعوت ورته حل لك استتا د پر میلان او رغبت الى ان تزکا چې ځان پاکي د شرک نه واهديك او زرهنوميكم تعالی الى دين ربك دين د رب ستاته واهديك او زرهنوميكم تعالی الى ربك الى دين ربك فتخشى چې ته وویریږي دغه جبل زنور بیا سبب وایم په دې کې بل خبره وکم کته یو خشیت ده او یو خوف ده خوف ویری ته وای خشیت ویری ته وای خو پر ده خوف کې تعظیم نه وي خشیت کې تعظیم ګوره د دښمن نه چې کوم ډار پیدا کیږي هغه ته خوف کیږي د پلار نه خره ډاریږي کنه ډاریږي استاد نه هغه ته خشیت وي ولی الته ډار د تعظیم ورسره او دشمن نه چې کوم ډار ده هغه کې سړی تعظیم نه وي نو واوري کوم ویره چې په انسان کې پیدا کیږي کنه د خدای د دین نه لکه اوس مو قرآن وایي یو ملګری باندې اثر راغی او ویره کې پیدا شو دی الله نه دې ته مو خشیت وایي خوف نه وایي چې دا خوف لفظ غلط چې وډار شو نه دغه خشیت راغی خشیت کې تعظیم وي انما يخشى الله من عباده العلماء لوي خشیت کی تعظیم وي نو د تعالی ورته وي ګوره څومره خوځبه واهدیه کذبه تا تر هنمایکم الی ربک الی دین ربک فتخشى تب او ویریږي چې الله نه خو سره د تاسو نه ویروم لکه دشمن چې څوک ویری لکه یو پلان چې څوک ډاریږي په داسې انداز باندې پتا کې به ویره پیدا شي واهدیه الی ربک فتخشى خیر به هر حال خشیت کې تعظیم وي او په ویره کې تعظیم نه وي د خدای دین کې چې کومه ویره پیدا کېږي انسان کې دا خشیت ده خوف نه ده کافران چې د مسلمانانو نه ډاریږي هغه به خوف وي یا دشمن چې دشمن نه ډاریږي هغه خوف وي پلار چې زوی نه شاګرد استاد نه هغه خشیت ده زه ان شاء الله سبب نور وایم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله په دې ناس مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریع الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي د فتنو دور د الله جدید اثر فتنو ظالمانو مون ټول تم نه نصیب کړي د اعظم قران په خاطر باندې الله دا مجلس کفاره د سیئات وګرځي الله زموږ ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي الله استقامت په ایمان او په اسلام مون ټول ته نصیب کړي خدای خیر خاتمه په ایمان او په اسلام سره تیر کړي په دې مجلس کې د چا مقاصد شریع الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي وصلی الله تعالی علیه